که تاریخ ته وګورو نو د سکای ډایوینګ ستره حادثه د یوې وړې تیروتنې له امله رامنځته شوې ده. دا تیروتنه هغه مهال درک شوه چې 18 سکای ډایورز له الوتکې څخه ټوپ وکړو. د الوتکې څخه د ټوپ کولو وروسته د 18 واړه ډایورانو لیوالتیا په ویره بدله شوه. دوی ټول تجربه لرونکي سکای ډایورز وو، خو له بده مرغه د هغو د کلونو تجربې دلته هیڅ ګټه نه درلوده، ځکه چې د بیا ستنېدو هیڅ لاره نه وه. په دې حادثه کې 14 تنه سکای ډایورز ووژل شول او همدارنګه په دې حادثه کې 2 تنه ژوندي پاتې شول. عبدالمنان افغان درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایي. نن ورځ نړۍ دغه حادثه د ناورین جهیل په نامه یادوي. دغه جهیل د امریکا په اوهایو ایالت کې موقعیت لري چې په شمالي امریکا کې 4م لوی جهیل او په نړۍ کې 14م لوی جهیل دی. د دې جهیل سویل ته 14 کیلومتره لري د آرتنر په نوم یو هوایي ډګر شتون لري. په 1928 کال د اګست په 20مه نیټه دې ډګر ته 13 سکای ډایور ورسېدل، ځکه چې دوی ته د وړیا الوتنې وړاندیز شوی و. د بی 25 بمبار الوتکه چې په دوهمه نړیواله جګړه کې کارول شوې وه یو خصوصي شرکت دی. دغو سکای ډایورز ته یې د وړیا الوتنې وړاندیز وکړ. کله چې دغه ډایوران یو بل پسې په الوتکه کې سپاره شول نو په الوتکه کې ځای کم شو او پیلوټ د وزن د زیاتوالي له امله په وروستۍ شیبه کې یوازې 20 تنه ډایوران انتخاب کړل. د دغو ډایورانو انتخاب د تجربې او مهارت په کچه ترسره شو او هغه 10 تنه چې نو ټاکل شوي د نه ټاکل کېدو په اړه پښیمانه وو، مګر دوی په دې لږ هم نه پوهېدل چې د پیلوټ دغه پریکړه به د دوی ژوند وژغوري. پلان دا و چې د بی 25 الوتکه او روزونکی به د هوایي ډګر څخه الوتنه کوي، 20,000 فوټه به لوړیږي او په ورته هوایي ډګر کې به 18 ډایوران ښکته کوي. لدی وروسته بو 13,000 فوټه نور هم الوتکه لوړیږي او وروستنی 2 ډایوران بو هم ښکته کوي. دا ټول ډایوران باید د پراشوټ په مرسته بیرته هوایي ډګر ته ښکته شي. د خرابې هوا له امله سهار وختي الوتنه ونه کړای شوه، خو د ماسپښین په 3 بجو د بی 25 الوتکې الوتنه وکړه. په الوتکه کې ناست ټول ډایوران ډیر لیواله وو، ځکه چې لومړی یې په وړیا ډول الوتنه کوله او دویمه دا چې دا د دوی له بمباري الوتکې څخه د ټوپ وهلو لومړۍ تجربه وه. د بی 25 الوتکې وروسته یوه کوچنۍ د سیسنا الوتکه هم له ورته هوایي ډګر څخه الوتنه وکړه. دغه الوتکه د 12,000 فوټه په لوړوالي کې د پاتې کېدو پر مهال د سکای ډایور ټوپ وهلو په کامره کې ریکارډ وکړي. له بلې خوا بی 25 الوتکه په کوم کې چې ډایورانو شتون درلود الوتنه ترسره کړه. د خرابې هوا له امله دواړو پیلوټان د هوایي ډګر کنټرول ټاور سره ونښلول شول چې دوی ته یې د ځای په اړه معلومات ورکول. یو ساعت وروسته بی 25 الوتکه 20,000 فوټه لوړوالي ته ورسېده. پیلوټ د کنټرول ټاور راډیو ته ځای وټاکه. په هغه وخت کې د جی پی ایس ټیکنالوژي شتون نه درلود، له همدې امله که هوا خرابه وي پیلوټ باید د کنټرول ټاور څخه مرسته واخلي. د کنټرول ټاور پیلوټ ته دا هم وویل چې دوی له هوایي ډګر څخه 9 کیلومتره لرې دي او د دې معلوماتو له مخې د بی 25 الوتکه موقعیت په دغه ځای کې و، په دې معنی چې دوی اوس ډراپ زون ته نږدې شوي دي. دقیقاً 1 دقیقه وروسته د سیسنا یو پیلوټ هم د ټاور له مدیر سره اړیکه ونیوله او د بی 25 الوتکې موقعیت یې معلوم نه کړ، ځکه چې د سیسنا پیلوټ د خرابې هوا له امله ونه شو لیدلی. د هوایي ترافیک کنټرولر د سیسنا پیلوټ ته وویل چې تاسو د بی 25 الوتکې څخه 9 کیلومتره لرې یئ، یعنی که په نقشه کې وکتل شي که د بی 25 الوتکې موقعیت له هوایي ډګر څخه 9 کیلومتره لرې وي نو سیسنا الوتکه د دغې الوتکې څخه 9 کیلومتره لرې دی چې سیسنا 18 کیلومتره له ډګر څخه لرې وه. څو دقیقې وروسته په 20,000 فوټه لوړوالي کې د بی 25 الوتکې پیلوټ بیا خپل ځای معلوم کړ او دا ځل کنټرولر ورته وویل چې هغه اوس د هوایي ډګر پر سر دي. په دې وخت کې پیلوټ 18 ډایورانو ته د ټوپ وهلو اشاره وکړه. هغه کوچنۍ تیروتنه چې کیدای شي د ټولو سکای ډایور ژوند په حقیقت کې واخلي، خو په دې وخت کې هیڅوک هم نه پرې پوهېدل.
په دې لوړوالي کې د حرارت درجه په -10 سانتیګریډ کې وي او ټولو سکای ډایورانو د دې یخ مخنیوي لپاره ګرمي او ډبلې جامې اغوستې وې. ټولو ډایورانو په ګډه سره له الوتکې څخه ټوپونه ووهل ترڅو چې د ازادېدو په وخت کې سره جوړ شي. په دې وخت کې دوی لاندې د وریځو یوه توره طبقه ولیدله او د خپل پراشوټ په کارولو سره له وریځو څخه تیر شول. دوی ټولو له دغه ډایوینګ څخه خوند اخیستو، خو کله چې دوی د وریځو له دغې تورې طبقې څخه تیر شول نو ټول په جوش او لیوالتیا یې په ویرې بدله شوه. هغه دا چې د دوی لاندې ځمکه نه بلکې د جهیل ژورې اوبه وې. په دې وخت کې د دوی لوړوالی یوازې 3000 فوټه و او هر یو سم د لاسه خپل پراشوټ ځای په ځای کړ. په دې هیله و چې شاید دوی د جهیل په غاړه کې ځمکې ته نږدې په اوبو کې کینی، مګر افسوس و چې دا ناممکن و. هغه اوبو چیرته چې دوی غورځېدلي وو له ځمکې څخه لږ تر لږه 10 کیلومتره لرې و. د هغوی خیال دا و چې په اوبو کې له ښکته کېدو وروسته به سم د واره د خپل ټاور څخه د مرستې په خاطر څوک به راشي، خو داسې ونه شول لکه څنګه چې فکر کاوه. د ګرمو جامو وزن له امله چې دوی پر تن وي دوی لپاره ناممکنه وه چې لامبو ووهي. په دې وخت کې وروستي 2 ډایوران هم وو چې د ښکته کېدو مخکې خپل بوټونه او زیات وزنونه پرې کړي وو. دا ډایوران یوازیني کسان وو چې د څه وخت لپاره یې په اوبو کې لامبو ووهله او وروسته وژغورل شول. پاتې 14 ډایوران له بده مرغه ژوندي پاتې نه شول او تر راتلونکو څو ورځو پورې یې جسدونه چا ونه لیدل. وروسته یې یو جسد یوه اونۍ وروسته پیدا کړ. دغې حادثې په ټوله نړۍ کې سرخوږی جوړ کړ او دغې حادثې د اصلي علت معلومول لپاره یو تحقیقاتي ټیم جوړ شو چې دا معلومه کړي چې B-25 الوتکې دوی چیرته غورځولې او ګناه د چا وه. د هوایي ترافیک کنټرولر وویل چې په هغه وخت کې چې B-25 الوتکې سکای ډایورز وغورځاوه هغه د هوایي ډګر څخه پورته وه چې 10 کیلومتره د هوایي ډګر او جهیل ترمنځ و. هغوی په دې باور و چې د قوي بادونو له امله دغه سکای ډایوران تر جهیله رسیدلي وو. په حقیقت کې دا هم ممکنه ده چې دوی په جهیل کې غورځېدلي وو، مګر حتی که موږ د یوې ثانیې لپاره د ETC بیان ومنو نو دا په دې معنا ده چې بادونو په ټولیزه توګه دغه ډایوران 20 کیلومتره لرې وړي وو. د هوایي ډګر څخه تر سیمې 10 کیلومتره او بیا له هغه څخه تر جهیله پورې 10 کیلومتره وو. کله چې کارپوهانو د هغې ورځې د باد د سرعت او د هغوی د لوړوالي پر بنسټ کره محاسبه وکړه نو معلومه شوه چې ډایوران باد فقط 15 کیلومتره وړي وو. دا په دې معنا ده چې د ETC په بیان کې یقینا یو څه غلط دي. د ETC ادعا په B-25 الوتکې وه او د سیسنا الوتکې پیلوټ وویل چې زموږ ځای غلط وو. په نهایت کې تحقیقاتو څرګنده کړه چې په هغه وخت کې دواړو پیلوټانو ETC ته د دوی موقعیت په اړه غوښتنه کړې وه. په هغه وخت کې په کنټرولر کې بدلون راغلی و او د بل کنټرولر لخوا الوتکې ته ورکړل شوی ځای په حقیقت کې د سیسنا موقعیت و. کله چې B-25 الوتکې ته وویل شول چې د هوایي ډګر د پاسه یې، په حقیقت کې په هغه وخت کې سیسنا د هوایي ډګر د پاسه وه او B-25 الوتکه له هغه څخه تېره وه. د دې ترڅنګ ډایورانو او پیلوټانو د هدف لیدلو پرته ټوپ ووهه چې د هوایي چلند معیارونو سره په ټکر کې و. او همدارنګه د دغو 14 ډایورانو له کبله چې په قصدي ډول په جهیل کې غورځول شوي وو د 2 کلونو لپاره سکای ډایوینګ بند شو او په 1922 کال کې فدرالي محکمې هوایي چلند اداره د دې 14 ډایورانو د مړینې مسؤل وبلله او د هغه پیلوټ جواز د تل لپاره وځنډول شول. د دې ترڅنګ د سکای ډایوینګ لپاره داسې قانون جوړ شو چې له هر ډول اوبو څخه 50 کیلومتره لرې سکای ډایوینګ ترسره کوي. د معلوماتو له کتلو او اوریدلو مو نړۍ مننه.